د انلاین پیسو ګټلو بهترین اپلیکیشن. سلامونه نیکې هیلې یو ځل بیا باوره لټون یوټیوب چینل څخه په دا هیله چې ټول به روغ او جوړ یاست. زه بریالی احساس یم. ګرانو ملګرو، زموږ دا ویډیو د پیسو ګټلو اړوند ده چې څرنګه کولی شو پر دغه ویب سایټ کې خپل ځان دپاره اکاونټ جوړ کړو او وکولی شو 50 افغانۍ خپل سیم کارت ته په وړیا ډول ولیږو. د یادونې وړ ده چې تاسو کولی شئ پر همدې ویب سایټ کې پانګونه هم وکړئ. د پانګونې کمه اندازه 300 افغانۍ ده، خو په یاد ولرئ چې زه هیڅ شخص پانګونې ته نه هڅوم، بلکې د تاسو ته پرې طریقه درښایم چې څرنګه تاسو پرې پیسې له همدې ویب سایټ څخه وګټئ. راځو ملګرو طریقې ته، خو له هغې نه وړاندې تاسو دا ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ. که مو چیرې ویډیو ته لایک ورکړی وي، راځو د موبایل سکرین ته خپل ځان دپاره اکاونټ جوړو. ګرانو ملګرو، د ویډیو په ډسکرپشن کې یو لینک ده. کله چې تاسو ورباندې کلیک واخلئ، دغه ډول صفحه ستاسو مخ ته راځي. په پورته ځای کې تاسو کلیک واخلئ، د همدې اپلیکیشن اړوند لانګویج انتخاب کړئ، ژبه. کله چې تاسو ژبه انتخاب کړل، له دې نه وروسته تاسو کولی شئ تایید بټن باندې کلیک واخلئ او دې خانې کې تاسو کولی شئ خپل نمبر ولیکئ، خپل پاسورډ ولیکئ. راځو همدې برخې ته. په لومړنۍ خانه کې به تاسو د خپل هیواد کوډ ولیکئ، پر دوهمه خانه کې به تاسو خپل شماره ولیکئ. پر همدې ډول په دغه خانه کې به تاسو 8 عدده کوډ ولیکئ او په دریمه خانه کې به همدغه کوډ ریپیټ کړئ او بیا په راجستر بټن باندې کلیک واخلئ. په دغه ترتیب سره کوډ ولیکئ، همدارنګه نمبر ولیکئ او ترڅنګ په راجستر بټن باندې کلیک واخلئ. تاسو به پر دې ویب سایټ کې راجستریشن پای ته ورسیږي. راځو کلیک ورباندې اخلو. ګرانو ملګرو، دغه ډول یو صفحه ستاسو مخ ته راخلاصیږي. لږ انتظار ورته کوو ملګرو. له دې نه وروسته موږ او تاسو ته د همدې اپلیکیشن راځي، هغه ډاونلوډ کوو. ګرانو ملګرو، دلته تاسو پر الاو اپشن باندې کلیک واخلئ او دغه اپلیکیشن د خپل ځان سره ډاونلوډ کړئ. دلته یې لیکلي دي ګرانو ملګرو ډاونلوډ. دا د همدې ویب سایټ اړوند برنامه ده. راځو پر ډاونلوډ اپشن باندې کلیک اخلو او دا خپل ځان دپاره انسټالو. انسټال کلیک کړئ، دغه اپلیکیشن به ستاسو موبایل ته انسټال شي. د یادونې وړ ده پر همدې اپلیکیشن کې تاسو پانګونه هم کولی شئ. د پانګونې اړوند معلومات هم درکوم، خو تاسو لومړی پانګونه مه کوئ، ځکه تاسو لومړی باید عاید ترلاسه کړئ. راځو په پلی اپشن باندې کلیک اخلو تر څو یاد اپلیکیشن موږ سره اوپن شي. ګرانو ملګرو، دغه ډول یو پاڼه تاسو سره خلاصیږي پر خپل موبایل کې. پر همدې ډول به دلته هم تاسو دغه کوم نمبر چې هلته ورکه، همغه شماره به دلته ولیکئ او ترڅنګ کوم کوډ چې تاسو پر ویب سایټ کې استعمال که، همغه کوډ دلته هم ولیکئ. یعنې دواړه یو رقم، داسې نه دلته تاسو یو نمبر ولیکئ او په ویب سایټ کې تاسو بل نمبر ورکولی وي، نو بیا تاسو ته دا مشکل جوړوي. دواړه یو نمبر ورکئ او بیا په رود باندې کلیک واخلئ. ژبه به پورته ځای کې انتخابولی شئ، پر ساینینګ باندې کلیک واخلئ. ګرانو ملګرو، تاسو کولی شئ د دې اپلیکیشن ژبه ډېر په اسانۍ سره تبدیل او تغیر کړئ که چیرې تاسو په انګلیسي یا دري باندې نه پوهیږئ. نو دا ګرانو ملګرو، پر دې اپلیکیشن کې زموږ اکاونټ جوړ شو تر دې ځایه پورې. ګرانو ملګرو، تاسو ښکته راسئ او دا اپشن کلیک کړئ. ګرانو ملګرو، کله چې تاسو همدې اپلیکیشن ته راغلئ، دغه برخه تاسو کلیک کړئ، تاسو ته ښکاري پر دې کې د همدې اپلیکیشن اړوند ټول معلومات شتون لري. لومړی اباوټ اد، په دې برخه کې د همدې ویب سایټ اړوند معلومات دي، چیرته جوړ شوی، ولې جوړ شوی. پر دې کې بیا دوستانو کوم ستونزه ولرئ او دا هم د ویډرا برخه ده او دا هم اړوند پکې چې دی. کولی شئ دغه برخې خپله وګورئ او اړوند معلومات پر همدې ویب سایټ کې ترلاسه کړئ. دلته دوستانو دې کې برخې دي، وی آی پی ده، اکټیویټي ده، دوستانو نارمل ده. که چیرې تاسو پانګونه وکړئ نو تاسو ته وی آی پی درکول کیږي، کولی شئ په پرې کې هم کار پکې وکړئ. ګرانو ملګرو، دلته موږ ته نور معلومات هم راکوي. په دې اپلیکیشن یا پر دې ویب سایټ کې د پانګونې کمه اندازه 300 افغانۍ ده. له 300 څخه زیات کولی شئ، له هغې څخه کم نه. 14 ورځې وروسته ستاسو موجوده 300 افغانۍ به خپل اکاونټ ته راسي او ترڅنګ به تاسو ته 100 افغانۍ ګټه هم درکړي. ګرانو ملګرو، تاسو به راشئ د اکټیویټي برخې ته. پر دې ځای کې تاسو فری پیسې ګټلی شئ. لومړی 3 ورځې وروسته ستاسو 50 افغانۍ جمع کیږي. هره ورځ تاسو ته 19 افغانۍ درکوي په وړیا ډول باندې. که چیرې تاسو همدې ویب سایټ د نور ملګري دعوت کړئ، پر هغې باندې هم تاسو ته وړیا ګټه درکوي. که چیرې تاسو دلته راسئ، پر دې ځای کې ستاسو موجوده پیسې ښودل کیږي، څومره تاسو ګټلي دي، څومره پانګونه تاسو کړې ده، څومره ستاسو ملګرو پانګونه کړې ده. او همدارنګه دلته تاسو کتلی شئ چې څومره ټولې پیسې دي او څومره تاسو پانګونه کړې ده. ترڅنګ دلته ویډرا اپشن هم شتون لري. له همدې ځای څخه تاسو بیا کولی شئ خپلې پیسې موبایل ته ویډرا کړئ. حساب پی ته هم لیږلی شئ او د ایم ټي این ممو د لارې هم لیږلی شئ.
ویډرا برخې ته راځو. ګرانو ملګرو، د ویډرا کمه اندازه 50 افغانۍ ده. تاسو لیدلی سئ دا د ویډرا کمه اندازه 50 افغانۍ ده. تاسو به دلته څومره پیسې چې لیږي هغه مقدار به ولیکئ، له 50 څخه کمې نه لیږل کیږي. او همدارنګه دلته راځو ریچارج اپشن ته. که چیرې تاسو په ریچارج اپشن باندې کلیک واخلئ، دلته د کمه اندازه 300 افغانۍ ده. کولی سئ په دې ریچارج اپشن باندې تاسو کلیک واخلئ، حساب پی او ام ټي ان مومو د لارې کولی سئ خپلې پیسې ورته ټرانسفر کړئ او پانګونه پکې وکړئ. خو په یاد ولرئ ګرانو ملګرو، له 3 ورځو وروسته پانګونه وکړئ که چیرې ستاسو پانګونې شوق لرئ. ځکه لومړی تاسو دا پیسې ترلاسه کړئ چې آیا تاسو ته په رښتیا 50 افغانۍ په فري ډول درکوي. که چیرې تاسو ته 50 افغانۍ په فري ډول درکړي، له هغې وروسته که ستاسو خوښه وه نو 300 افغانۍ پانګونه هم پکې کولی سئ. پیسې د حساب پي د لارې کولی سئ، همدارنګه د ام ټي ان مومو د لارې ټرانسفر کولی سئ همدې ویب سایټ ته. ترڅنګ دې خپلې ګټل شوې پیسې هم د همدې 2 اپلیکشنونو د لارې لیږلی سئ، مومو او حساب پي د لارې. کله چې تاسو ریچارج باندې کلیک واخست، پیسې مو ولېږلې، دلته به تاسو د تایید اپشن باندې کلیک واخلئ او یو سکرین شاټ به هم ورته واستوئ، تر څو دا معلومه سي چې تاسو په رښتیا سره پانګونه پر دې ویب سایټ کې ترسره کړه. ګرانو ملګرو، پر دې اپلیکشن کې یو بل خبر هم شته. که چیرې تاسو اړوند کومه ستونزه ولرئ، دلته د وتساب اپشن ورکړی. تاسو په مستقیم ډول کولی سئ د همدې ټیم سره تماس ونیسئ، کومه ستونزه چې لرئ شریکه کړئ ورسره. دوی تاسو سره اړوند معلومات پر پښتو کې شریکئ، یعنې په پښتو ژبه کې تاسو ته معلومات درکئ چې ستاسو هره ستونزه وي تاسو ته ځوابئ. ګرانو ملګرو، زموږ دا ویډیو همدلته پای ته رسیږي. پر یاد ولرئ پر دې ویب سایټ کې پانګونه مه کوئ، ځکه ما تاسو ته فري طریقه درښودله چې څرنګه کولی سو وړیا پیسې د همدې ویب سایټ د لارې وګټو. په راتلونکي ویډیو کې زه ورباندې ویډیو جوړوم چې څرنګه کولی سو له همدې ویب سایټ څخه خپلې ګټل شوې پیسې ویډرا کړو. که چیرې حقیقي بڼه ودرلوده نو زه به هم وکولی سم 50 افغانۍ خپل سیم کارت ته ویډرا کړم.